پر افغانانو د پاکستان ظلمونه او الزامونه. عمران خان وایي عاصم منیر په دې کارو سره غواړي غربیانو ته ځان ژغورونکی وښيي. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی بندي لومړی وزیر عمران خان وایي په پاکستان کې د پوځ مشرۍ ته د عاصم منیر له رسېدو وروسته له افغانستان سره په قصدي توګه اړیکې خرابېږي څو لویدیځوالو ته ځان ژغورونکی وښيي. عمران خان د دوشنبې په ورځ د وږي 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان پوځ مشرۍ ته د عاصم منیر له رسېدو وروسته افغان لوری تل دې هڅول کېږي چې له پاکستان سره جګړه پیل کړي څو ورسره د طالبانو مخالفین خوشحاله کړي او لویدیځوالو ته ځان ژغورونکی وښيي. د عمران خان په وینا په لومړي سر کې پاکستان افغانستان ته جدي ګواښونه وکړل، بیا یې د مذهبي اخلاقي او د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف هغه افغانونه چې په پاکستان کې له 3 نسلونو راهیسې اوسېدل په ډیر بد وضعیت کې وایستل. تر دې وروسته د افغانستان پر خاوره بریدونه وشول او اوس د دې په نوم چې ترهګر راغلي د قبایلي سیمو پر ضد عملیات کوي. د نوموړي په باور له دغه ډول چلند سره هیڅ کله هم سوله نشي راتللی. تلپاتې سوله تل د خبرو له لارې رامنځته کیږي. د عمران خان په اند په افغانستان او قبایلي سیمو کې د قبایلي سیمو د خلکو د افغانستان د اوسني حاکمانو او افغان ولس له همکارۍ پرته سوله نشي رامنځته کېدلی. خان په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې په خیبر پښتونخوا کې له نظامي عملیاتو سره ترهګري نور هم پراخېږي او کله چې پولیس د دې زیاتېدونکې ترهګرۍ پر کنټرول بوخت شي نو حکومتولي او عامه نظم به له رکود سره مخ شي. بلخوا د پاکستان په لاهور ښار کې میشتو ځینو افغانانو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته د ویډیو په لیږلو سره ویلي چې پاکستاني پولیسو دوی د پاسپورټونو او ویزو په لرلو سره نیولي دي. دغه افغانان وایي چې دوی تېره ورځ د لاهور ښار په لنډي بازار سیمه کې نیول شوي دي. له دې ډلې یو افغان ویلي چې د خپل پاسپورټ او ویزې ښکاره کولو سربیره هغه او شاوخوا 10 نور ملګري پولیسو نیولي او زنداني